د چین او افغانستان دوستنۍ خورا تاریخي مخینې لري او موږ د افغانستان د ولس په حیث د چین او د افغانستان په دوستۍ باندې ویاړو، فخر کوو. چین هر وخت د افغانستان په آبادۍ کې، د افغانستان په سمسورتیا کې خپلې هلې ځلې کړي دي او افغان دوستانو ته د افغانستان د وخت حکومتونو ته د دوستۍ لاس ورکړی. بیا هم ځینې مننه کوو. موږ افغانان د افغانستان ټول ولسونه په هره ژبه چې خبرې کوي، د هر سمت او د هر قوم پورې چې تعلق ولري، یو ملت وو، یو ملت یو، یو افغان یو او یو ولس یو. موږ ډېر میلمه پاله او دوست پاله خلک یو. موږ د تاریخ په اوږدو کې د هر مملکت سره، د هر هیواد سره دوستي غوښتې ده او د دوستۍ لاس مو ورکړی. خو کله که یو دوست موږ ته په بد نظر وګوري یا زموږ هیواد تر خپلې سلطې لاندې راوستل غواړي، نو موږ هغه ته د خپل د وخت د حکومت په رهبرۍ باندې غاښ ماتونکی جواب ورکړی دی. موږ نه غواړو چې د هیڅ یو هیواد سره په جنگ باندې بوخت سو، ولی جنگ د تاریخ په اوږدو کې هر وخت پر موږ باندې تپل سوی دی. متاسفانه د کیپیک شرکت د ټولو کارکنانو او رهبرۍ څخه نړۍ مننه کوو او ورڅخه غوښتنه لرو چې تاسې په خپل هیواد چین کې نورو تجارانو ته هم بلنه ورکوي. همدغه یې وخت دی چې په افغانستان کې خپله سرمایه ګذاري وکړي، هم به افغانانو ته کومک وي، هم به د چین هیواد ټولو هغه شرکتونو ته چې په دغه بخش کې کار کوي هغه ته به هم ډیره لاسته راوړنه وي، هم به اقتصادي، سیاسي او هم به اجتماعي وي او د افغانستان او چین دوستي به لا پیاوړې سي. غوښتنه مې د چین د ټولو میلمنو څخه اوس چې په دې تالار کې حضور لري، په ډېر احترام ځینې غوښتنه لرم چې زموږ فرهنګ او زموږ دوستي باید نوره ښه سي، وغځېږي، یو نوي پړاو ته ورسیږي. زموږ د افغان ولسونو دپاره، د ساده افغان ولسونو دپاره، د سیاسیونو دپاره، د نظر د خاوندانو دپاره تاسو د ویزو راکړه ورکړه اسانه کوي. زموږ سره همکاري او کومک وکړئ په دې بحث کې چې موږ ستاسو په کلتور او عنعناتو باندې بلد سو او تاسو نور لا زیات زموږ په کلتور او عنعناتو باندې بلد سئ. افغانستان په اوس وخت کې انرژي ته اشد ضرورت لري، خو که چیرې انرژي وي بیا په څنګ کې صحت وي، سړی چې صحت جوړ وي بیا دی خپل تعلیم په مخه وړلی سي، خپل تعلیم کولی سي. په صحت برخه کې زموږ سره همدردي وکړي. د چین هیواد د قندهار د میرویس نیکه په نامه باندې روغتون کلونو وړاندې جوړ کړی و او حمایه کوی یې، خو اوس متاسفانه چې د چین د هیواده څخه هغه روغتون چې د کلونو د دوستۍ پر بنسټ جوړ سوی و په لوی کندهار کې هغه کومک اوس نه تر سترګو کیږي. نو درڅخه هیلهمند یو چې زموږ سره راسته لاس راکړئ. دوستي چې ستاسې پلرونو او نیکونو کړې ده، موږ او تاسې اولادونو یو، باید هغه تعقیب کو. موږ تخریبي خلک نه یو، موږ جنګ خوښونکي خلک نه یو. موږ نه ځان ته اجازه ورکړې ده او نه بل ته اجازه ورکو. ځان ته مو اجازه نه ده ورکړې چې د چا په کورني چارو کې مداخله وکړو او بل ته هم اجازه نه ورکو چې زموږ په کورني چارو کې مداخله وکړي. هو یو څه کوو، دوستي غواړو. دوستي مو تل پاللې ده، تل مو غوښتې ده او تل بیا هم پر دوستۍ ولاړ قوم یو. دا جغرافیه پر دوستۍ ولاړه جغرافیه ده. بیا هم د چین د دوست هیواده څخه
په ډېر درنښت هیله کوو چې په هغه ضروري بخښونو کې زموږ سره د افغان ولس سره د افغان اوسني حکومت اسلامي امارت سره کومک وکړي. ستاسې کومک د افغانستان د 40 میلیونه انسانانو سره کومک دی. تاسو خو بشردوسته هم یاست. تاسو ته معلومه ده 4 میلیونه زیات افغان کډوال په ډېره بې شرمانه ډول په ډېر ظالمانه ډول پاکستان او ایران په زور راویستل او زموږ د افغان کډوالو شخصي سرمایه هم د پاکستان حکومت ځینې وګرځول او هم د ایران حکومت ځینې وګرځول. تاسې خو شکر ښه بډای هیواد لرئ. ستاسې د تجارانو د ټولنې څخه مې د یو افغان په حیث باندې ایله ده کله چې چین ته ولاړ شئ د کیپیک د محترم شرکت د رئیس صاحب څخه مې خاصه غوښتنه او هیله ده چې تاسې د چین ټول شرکتونه ټول سرمایهداران ټول تجاران زموږ د دغو کډوالو سره یو ځانګړې مرسته اعلان کړي. دا به د ټول افغان دپاره یو تاریخي ویاړ وي او ستاسې څخه به مننه وکړي. د چین د هیواد سره دوستي غواړو. زموږ پلرونو نیکونو غوښتې ده. موږ اولادونه او لمسیان یو غواړو چې دا دوستي نوره هم پیاوړې سي. ښه راغلاست.